پاکستان د خپلو بریدونو غچ اخلي. په کندهار کې د پاکستان تازه ځانمرګی برید. جزئیات یې څه دي ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو. وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د طالبانو المرسود وایي پاکستان د کندهار برید کې لاس لري. په کندهار کې د کابل بانک مخې ته د پنجشنبې ورځې تر خونړي برید وروسته چې 21 تنه پکې ووژل شول او تر 40 زیات ټپیان شول. د طالبانو تبلیغاتي پاڼې المرساد پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د المرساد اردو او انګلیسي څانګو د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان او په یو بل مستعار نوم مقالې خپرې کړي او ادعا کوي چې ګاونډي هیوادونه د خپلو نظامي او ستراتیژیکو ګټو لپاره داعش ډلې ته پناه ځایونه ورکوي. داعش ته د پناه ورکولو هدف یې دا دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلو هدف وړ بریدونو ترسره کولو لپاره وکاروي. مشخصاً پاکستان ورته دغه خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي.